بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه وعلى كل معلوم له العالمين وجه خاتم الشهر والصواب ونور تعالى حضرة إيمان وإن سمع فجوات الله سمع فزشاء اليشانة والسفن وزر سمع بفيضات بركاته ونور أسلام وتمسك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا وارزقنا فهم النبي حسنا لك المقربين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم مکتوبی 24 سلیبش مکتوب شریط بملا محمد مراد کشمی که از خادمان میر محمد نعمان است فرود یافته لا محمد مراد کشمی ساته لیکلی دی چې د میر محمد نعمان سره د مریدانو څو در بیان بزرگی اصحاب کرام انصرور علیه و علی آله الصلاة والسلام و مهربانی آنها با یکدیگر چې د مبارک صلی الله علیه وسلم ورک اصحاب څونه صاحب قدر انسانانو څونه بزرگان خلق او څونه یو د بل سره مهربانو قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم كم كسان چې د مبارک سره ملګری دي اشداء على الكفار په مقابل کې سخت دریزه رحماء بينهم خپل مابین کې یو د بل سره رحمناک دي یو د بل سره مهربان دي تراهم ركعا سجدا تبع همیشه دی رکعه سجدا ویني یبتغون فضلا من الله ورضوانا الى قوله تعالى ليغيظ بهم الكفار ترداغ زايفر وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات بهم مغفرة واجرا عظيما ده سوره فتح اخر آياتي حضرت حق سبحانه وتعالى درين كريمه جميع اصحاب خير البشر عليه وعليهم الصلاه والتسليمات بكمال مهرباني کی با یک دیگر داشتن مدح فرموده است علاوه جهود اصحاب کرام صفات په دې آیت کې داس وکي چې دی کمال مهرباني لري رحمه دي په خپل مابین کې کامل مهرباني یو د بل سره لري دا کمال نو د کوم ځای معلوم شو دا د دې وجه چې رحیم کې واحد رحماس متضمن مبالغه در مهرباني ولی رحیم چې دا د رحمه خو جمع د رحیم له او رحیم خو چې دی متضمن دی معنا لره د مبالغه ولی اسم فاعل هم راځي چې رحم دی رحم مطلق پر فاعلیت باندې دا کې خود د څه چې د فعیل وزن مشتق سو متضمن سو معنا در د مبالغه او بیا یو متضمن سو معنا در د مبالغه بل متضمن سو معنا در د دوام ځکه په صفت مشابه کې دوام موجودی و چون صفت مشابه دلالت بر استمرار نیز دارد باید که مهربانی ایشان با یکدیگر بر صفت استمرار و دوام باشد نو دا چې دوام پکې کې متضمن دی معنا لري د دوام نو ځکه موږ ویل چې په دې کې د مهرباني علی الدوام او علی الاستمرار و چې در حضور انصرور او چې بعد از ارتحال انصرور علیه و علیه الصلاه والسلام دغه مهرباني په دې کې د مبارک صلی الله علیه وسلم په ژوند کې هم ورسته هم و دوامدار و د مهرباني د دې سند لري سوي پس آنچه منافی مهربانی است در حق یکدیگر باید که از این بزرگواران بر دوام مطلوب باشد نو چې کله د مهرباني د دې لپاره دوامدار توګه ثابت شول نو هغه ازداد د مهرباني لکه حسد و کینه و بغض و داشت دا علی الدوام د دې څخه مطلوب شول د دې سلیری شول یعنی علی الدوام په دې کې دغه صفاتونه نه صفات دي هیڅ کله دا شی په دې کې نسرت لای و احتمال بغض و کینه و حسد و عداوت با یکدیگر از این اکابر دین بر سبیل استمرار منتفی بود نو دا به پر سبیل د استمرار دا د دې څخه منفي وي دا شی بنوي هدف دلته همینه هغه د شیګانو د بازي شیګان یا بازي نور خلق چې د تاریخ څخه پرانا خبري یا د صحابه کرام حالات څخه خبري دی وایي چې صحابه کرام چې دا کوم واقع د حضرت علی صاحب مبارک او د حضرت معاویه صاحب مبارک د دې د فوجونو درمابین جنگونه کېدل نو یو د بل سره بغض درلودي پر بعض باندې اعتراضونه کوي بعضی ردوا بعضی قبلوا د بعضی تاریخ دانان یا بعضی لا شیگان یا شی مزاج خلق دا دغه د رد لپاره خبرې کیږي چې صحابه کرام ټول هو الذين معه کې داخل دي
او اشداء على الكفار رحماء بينهم دا ټول صفاتونه ودیت على الدوام ثابت دي پر سبیل د استمرار دي نو ازداږي چې هغه بغض وکنه او حسد هغه على الدوام د دې څخه مسلوب دي مشکل پدې کې نه پاتې یعنی دا په آیاتونو سره ثابت دي دا شام په آیات شریف سره ثابت دي یا په صراحتان یا په دلالت نص یا په اشاره د ثابت دي هرگاه جميع صحابه کرام به صفت مرضیه متصف باشن چنانچه مقتضای کلمه والذین است نو دا چې ټول صحابه کرام په دغه صفت مرضیه سره متصف دي لکه څنګه چې مقتضا د کلمې د والذین ده کې اصیغ عموم او استغراق است والذین قد عموم الاستغراق د صيغو څخه ده ځکه الف لام د استغراق پکې داخل دي نو دا چې د عموم د استغراق ته صيغو څخه نو الذين کې ټول صحابه کرام داخل سول نو وای چې ټول صحابه کرام په دې صفت موصوف دي از اکابر صحابه چې ګوید چې این صفت اتم و اکمل درنجه خواهد بود نو په اکابر صحابه کې خدا صفت په اتم و اکمل معنا موجود لهذا ان سرور فرموده صلی الله علیه و سلم ارحم امتی بامتی ابو بکر و در شان حضرت فاروق رضی الله تعالی عنه فرموده صلی الله علیه و سلم لو کان بعدی نبی لکان عمر کبل څوک ما سورسته نبی وای د کان عمر نو هغه نبی به عمر وای یعنی لوازم و کمالات کی در نبوت تر کارس همره عمر دارد اما چې منصب نبوت به خاتم رسول ختم شده است علیه و علیه و سلام به دولت منصب نبوت مشرف نه گشته نو د دې حدیث معنا دا ده چې یعنی هغه ټول کمالات او آمادګي او استعدادونه چې د نبوت په کار ټول په عمر کې ستا نو چې په حضرت عمر کې ستا رضی الله تعالی عنه نو د لوازم د نبوت چی شي ا د خپل راشي وای دا چې منصب نبوت ختم شوی دی نو ځکه د تورنه کول شو وای یکی از لوازم نبوت کمال مهربانی او شفقت پر خلق دام د لوازم د نبوت دي چې ډېر به مهرباني پر خلق باندې ډېر مشفقي و ايضا رضائل کی منافی شفقت و مهربانی او از ضمائم اخلاق از حسد و بغض و کینه و عداوت در حق جماعه کی به شرف صحبت خیر البشر مشرف گشتن علیه و علیه الصلاه و تسلیمات چگونه متصور شود نو وای دغه سر رضائل چې د شفقت او د مهرباني سره زید دي لکه حسد او بغض کنه دا به څنګه په صحابه کرامو کې متصور شي څنګه به امکان د دیولج د پدې کې موجود وي هغه کسان چې د حضرت خیر البشر صلی الله علیه وسلم برک په صحبت باندې مشرف شوی کې بهترین این امت کې خیر الامم است ایشانن بهترین دغه امت چې دا امت خیر الامم دی یپلا خدا امت په ټول د دنیا په ټول امتونو کې خیر الامم د ټول امتونو څخه بهتر امت بیا په دې امت کې هغه صحابه کرام د ټولو څخه بهتر نو چې هغه د بهتر دي نو په هغه کې به څنګه دا شان راشي و سابق ترین این ملت کې ناسخ الملل هم ایشان او سابق ترین دغه ملت چې هغه ناسخ الملل دي دا دین اسلام دا خو ناسخ الملل دي ټول دینونه نسخ د دې دین او د دې ملت هغه سابق ترین انسانان هغه اول ترین انسانان هم دی و کې قرن ایشان بهترین قرون بوده چې دی په خیر القرون کې و صاحب ایشان فضل ترین انبیا او رسول بوده او چې چا سره چې دی صحبت کاوه نو هغه نبی هغه د ټول انبیا او رسولان څخه بهتر اگر ایشان به این صفات ردیه موصوف باشن که کمینه این امت مرحومه را از آن ضمائم عار است ایشان چرا بهترین این امت باشن و این امت به کدام وجه خیر الامم بود نو که چیرې په دې کې دا صفات موجود شي نو دا خدا سي صفاتونه دي چې دغه امت کې هغه کښته انسان د یو بازار د دکاندار او د یو چوکیدار څخه پښتنه وکړي د کسب څخه پښتنه وکړي هغه ته چې سړی وایسته خورا ډیر حسد لري خورا ډیر بغض لري کله لا د خوا بجیش په دغه شرمېږي چې د حسد ولري یقین ولري بغض ولري او دا صفاتونه سړی و داسې چاته منسوب نو که د خلکو کې هم داسې صفاتونه موجود وي نو ولې بیا بهترین د امت بل کېدل نو ولې به صحابه بهترین د امت ولی بیا قرن خیر القرون وي و این امت به کدام وجه خیر الامم بود نو ولی بیا دا امت خیر الامم بلل کیږي و اسبقیت ایمان و اولیت انفاق اموال و بذل انفس را چه مزیت و فضیلت باشد
نو که په دغه صفاتونه په دې کې موجود وي دا چې الله جل جلاله د دې صفت کې قرآن کریم کې چې والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان هغه چې الله تعالی د دې صفاتونو مدح کړی ده هغه اسبقیت د ایمان او هغه اولیت د انفاق د اموالو چې اول د واره د مالونو نفقه کړی دي او بذل د انفس کړی د دې نو څه فضیلت او خیریت قرن چه تاثیر بود نو خیریت قرن به څه کم تاثیر بود او فضل صحبت خیر البشر علیه و علیه الصلاه والسلام چه اثر باشد هغه صحبت فضیلت بنو کم تاثیر په دې کې موجود شوی جماعه که در صحبت اولیاء این امت زندگانی می نمایند از این رذائل نجات می یابند وای ته فکر وکړه هغه انسانان چې د اولیاء کرام په صحبت کې ژوند کوي هغه دغه رذائل څخه نجات پیدا کړی دي جماعه که در صحبت افضل الرسول علیه و آله الصلاه و التسلیمات عمر خود را صرف کرده باشد و از برای تایید و نصرت دین او بذل اموال و انفس نموده چه احتمال دارد که این ضمائم در حق شان توهم نموده آید نو چې د اولیاء کرامو په صحبت کې سړی څه د رذائل استکیږي آیا نو د نبی علی السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک صحبت چې هغه افضل الرسول دی چې الله ته خپل ټول عمر یې چا تیر کړی ټول عمر یې دغه په صحبت کې کړی دغه په صحبت کې به څنګه د شام پاتې شي څنګه به سړی دا تصور وکړي چې د شام پاتې مگر آنکه عظمت و بزرگی خیر البشر علیه و علیه الصلاه والسلام و تحیه از نظر ساقط شود عیاذا بالله سبحانه نو شاید د مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک عظمت د هغه چا د نظر څخه استسوي چا څوک دا شی خبره کوي او صحبت او علیه و علیه الصلاه والسلام از صحبت ولی امت ناقصتر متوهم گردد نعوذ بالله سبحانه منه نو د صحبت لکه د اولیاء کرام او د صحبت څخه کم و نعوذ بالله تعالی من هذا چې دا شی خبره څوک کوي وحالانکه مقرر است که هیچ ولی امتی به مرتبه صحابی ان امت نرسد دا قانون دی چې هیڅ ولی د نبی او مقام هیڅ ولی د صحابي مقام ته نصر رسیدلی فكيف بنبي ان امت نو د نبی او مقام ته څنګه ورسیږي د صحابي او مقام ته نصر رسیدلی شیخ شبلی علیه الرحمه فرموده است ما آمن برسول الله من لم يوقر اصحابه دا د شیخ شبلی صاحب مبارک مقوله ده چې وایي څوک چې د اصحاب کرامو تعظیم نه لري دا هغه عزت نه کوي دا هغه احترام نه کوي هغه ایمان نه دی راوړي پر رسول هغه دغه وجه ده چې کدی ایمان دراوړي وای او د رسول قدر پیژندل وای د رسول عظمت ودته معلوم وای دا هغه قدر منزلت الله په حضور کې معلوم وای دا هغه د صحبت قدر او معلوم وای نو هیڅ کله به دا هغه د صحابه توهین نه وای کړی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه